تاسو خپل بیا راوړي زه اجل خان د پښتنو په یووالي او ملي وحدت باندې یقین لرم زه به د پښتنو زده کوونکو سیاسي شعور بیدارولو لپاره د علم هنر رڼا غواړم زه به د تنظیم د نظم و ضبط عین و منشور او د مرکزي مجلس عامله د فیصلو فکرا او عملا پابند یم مبارک مننه شروع کوم د دې الله په نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی زما دلته درانه د عوامي نیشنل پارټي د ضلع هزاره صدر صاحب اور سره ارګنایزینګ چیئرمین جاوید مشوالي صاحب ته فراتک په هرکلی وایم ورسره زموږ جوائنټ سیکرټري شاهین زمین هغه ته فراتک باندې ډېر هرکلی وایم زړه له کومې زموږ سره دلته د بټګرام د ضلعې او ورسره هزاره پوهنتون د هغو صدر سلمان خان ورسره سیکرټري احمد او ټول کابینټ ته لومړی خو په کامیاب پروګرام مبارکۍ ورته وایم چې دومره خوب ښایسته او د ډیسپلن پروګرام هزارې خپل روایت بیا برقراره وساتلې ډېره مننه په دا کامیاب پروګرام مبارکۍ ورته دا پروګرام کولو مقصد څه یا پښتون فدریشن څه پیغام د ولس ته د خطې ته یا خاصه توګه د هزاره ضلع کې ښکاره کول غواړي یا خلکو ته یو پیغام ورسول غواړي هغه څه پیغام دی پښتون فدریشن د دا پیس کنونشنو په لړ کې یو نظام جوړ کړو یو سوچ وکړو د پارټۍ سره کېناستو چې په کوم فیز 2 کې الیکشن روان دی د لوکل باډیز نو د پارټۍ عوامي نیشنل صوبایي ستر سکندر ورسره د پارلماني لیډر سردار حسین بابک صاحب سره کېناستو خبرې وشوې کیسه وشوه چې پی ایس ایف تاسو ته خپل مرسته خپل ځان ښکاره کول غواړي چې کوم پی ایس ایف تاسو وایئ چې دا ورک دی دا ورک نه دی دا پی ایس ایف دا دی چې په هزاره کې دا پی ایس ایف ناست دی نو راځه چې دې په ټولو ضلعو کې تاسو وکړئ دا زه پارټۍ ته دا زه د خطې ته او په خاصه توګه چې هغه د پاکستان په پی ایس ایف په سطح باندې د ټولو صوبو جوړ او زورور تنظیم لري نو چې هغه پښتونخوا پی ایس ایف نن ځان ونښی د عوامي نیشنل پارټۍ ته په دا حالاتو کې نو هغه بوزغلې هغه اوله دسته به کله د پارټۍ فرنټ فوټ رول ادا کوي نو هغه ورځ د هغې په دا لړ کې دا پیس کنونشن تابعه وشوله ورسره موږ د کلتور خبره کړو د سندرې خبره کړو سندرې موږ ته د امن خبرې راکوي زما په خطې زما د پښتون د کام هغه حالات دا سندرې ما ته وایي نو نن که هغه خلک زما په دا فنکارانو زما په دا کلتور باندې غزار کوي نو دا عوامي نیشنل پارټۍ دا پی ایس ایف به همیشه د هغې څنګ پر څنګ ولاړي او د هغې په ضد کې د هر قوت په مقابله کوي چې کوم لفظونه یادوي
د هغې باره کې زموږ د عوامي نېشنل پارټۍ مشران دي که ورکران دي موږ سوچ هم نشو کولی موږ خپل د علماو ډېر احترام لرو اختلاف لرو خو کم از کم انسلټ یې نه کوو هغه ته خو ترټ نه میلاویږي د دې نه لږ سوچ وکړئ فکر وکړئ چې هغه محفوظ دی او زما مشر محفوظ نه دی ملګرو ستاسو زیات وخت نه اخلم راځم صرف دلته زموږ ملګري ناست دي د بټګرام چونکې زه بحیثیت تحصیل چیرمین کینډیډیټ یم هغو سره به یو څو خبرې شیر کړم د بټګرام په حوالې هغه هم را روان دي ټیچران بھرتي کیږي دا زموږ د پارټي ګټه ده کني زموږ پارټي نه مخکې ټیچر جوړېدل به خلکو ته به شرم راته ایجوکیشن کې به څوک نه راته هغه سړی به راته چې کوم نالایق و اوس هغه سړی راځي چې کوم ټولو نالایق دی انشاءالله The Balochistan Student Council इलाज दिलों के दे गुनाह न सबब